اشرف غنی او عبدالله سره جوړیږي. دا چې څنګه دا ټول په همدې ویډیو کې در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د غنی او عبدالله کړکېچ پای ته رسیږي. عبدالله د سولې د عالي شورا مشر کیږي. دانش د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال محمد سرور دانش دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د عبدالله ترمنځ سیاسي کړکېچ به ډیر ژر پای ته ورسیږي. د دې اعلامیې په اساس ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ اپریل 10 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي د دیر لانیز سره په یو ویډیویي تماس کې ویلي دي د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د وحدت او هماهنګي د ټینګېدو لپاره هڅه روانه ده او تر څو راتلونکو ورځو پورې دواړه خواوې وروستی توافق ته ورسیږي او ښاغلی عبدالله به د ملي پخلاینې د عالي شورا ریاست په غاړه واخلي. خو د افغانستان یو شمېر رسنیو د ښاغلي عبدالله د مشارکتي حکومت د طرحې د بشپړېدو خبر ورکړی د ثبات او همپالنې ټیم ته د زیاتو صلاحیتونو د غوښتونکو نمایندګي کوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.